سلامونه درنو ملګرو، نن تاسو ته غواړم دا وښیم چې څنګه کولی شو د ایمیل څخه پرته ځینې داسې وظایف دي چې هغه د لینک له لارې اپلای کېږي. لکه څنګه چې تاسو دا ګورئ jobs.if کې یو سکیورټي بست اعلان شوی دی او هغلته موږ تاسو باید د دې لینک له لارې اپلای وکړو. لکه څنګه چې ما هر وخت تکرارا دا خبره کړې ده چې لومړی ټول نه مهمه دا ده چې تاسو بست ولولئ تر څو تاسو ورته په شرایطو برابر یاستئ یا نه. لکه یو په هغوی کې د دې ټولو زیات مهم پوزیشن دی، پوزیشن ټایټل دی. لکه موږ سکیورټي ګارډ ته اپلای کول غواړو، دا چې دی لوکیشن د دې کابل، کاپیسا او ننګرهار دی. نیشنلټي چې دی نیشنل دی، یعنې په ټول افغانستان کې خلک کولی شي اپلای وکړي. همدارنګه کټګوري چې دی هغه سکیورټي دی. امپلایمنټ ټایپ چې دی یا وظیفې د دندې ډول چې دی فل ټایم دی، باید ټول د سهار نه تر مازدیګره پورې وظیفه وکړي. خو سکیورټي اکثره سریر ساتي، یوازې څو وخت پکې د خوب وخت وي، نور دغه دي. خو هغه فرق کوي، هر ځای کې فرق کوي. او د دې معاش چې دی هغه هم د دې کمپنۍ د وظیفې د سکیل مطابق دی. دغه ویکینسي نمبر ده چې دا باید تاسو یاد ولرئ، 6 کسه نیسي. همدارنګه کومو ښارو کې وظیفه ده، ننګرهار، کاپیسا، کابل. کوم ارګنایزیشن دی، برک دی. ایئر اف ایکسپیرینس چې دی هغه 2 تر 3 کالو دی. کنټرکټ ډیوریشن هم 1 کلن قرارداد در سره کوي که چېرته ونیولې. او میل نارینه نیسي. ایجوکیشن یوازې های سکول دی. کله دا بس ختمیږي، دا معلومه خبره ده چې د 2025 کال اول یا 28، یعنې نن نه تقریبا 6 ورځې بعد. دلته د برک په اړه معلومات دي، د جاب ډسکرپشن لیکل شوی چې دې کې څه کول دي. دا ټول باید تاسو ولولئ. ریکوایرمنټس باید تاسو ولولئ چې دغه ریکوایرمنټ تاسو مطابق یاستئ که نه یاستئ. وروسته له دې سبمیشن ګایډلاین یې دلته تاسو ته شریک کړی چې interested candidates are requested to send their application complete CV along with cover letter and reference information. reference information چې دغه ټول مهمه خبره ده. reference information چې دی هغه په CV کې کله چې تاسو CV ته لاړ شئ لاندې اخره کې وګورئ، نو په دې برخه کې دلته CV کې دغه reference دا ډېر زیات مهم دی چې دا باید وي. نو د دې څخه علاوه چې دی لاندې که چېرته تاسو وګورئ دلته لیکلي چې تاسو باید اپلای په دغه لینک کې وکړئ. کله چې په دې لینک ودرېږي نو دا تاسو ته د ماوس کرسر چې دا بدلیږي. همداسې نور معلومات لیکلي چې ټول تاسو دا باید ولولئ. کولی شئ وټساپ لارې هم ورسره اړیکه ونیسئ. راځو په دغه لینک کلیک کوو او ځو مخته. ولې د دې څخه مخکې چې موږ دلته لاړ شو، راځو خپله CV ګورو چې آیا زموږ CV کې خو څه مشکل نشته دی. نو یوه تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې تاسو باید په خپله CV مکمل ریویو کړي اوسئ. که احیانا ستاسو CV کې څه مشکل وي نو باید هغه تاسو جوړ کړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما CV کې مشکل دا دی چې دغه اوله برخه یې پاس راغلی ده. راځو لاندې نور معلومات ټول ګورو، ګرچې ځینې مسایل یې صحیح دي، په خپل ځای دي. دغه هم باید موږ لاندې ویسو، دلته لږ منظم راځي. که څه هم موږ هغه لاندې ویوړو، ولې دلته دې ځای کې فرق راغی. د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې دغه خپل کولی شو دلته دغه ټپونه کم کړو، نو دا هم را جوړ شو. دا چې کله جوړ شو تاسو دا PDF کې ثبت کړئ. F12 ووهئ، سیو از PDF کې راځي. نو دلته هم چې دا راوستو PDF یې کړئ او سیو یې کړئ. یو نوم ورته ورکړئ، که نه ورکړئ دا خپل نوم کې پرېږدئ هم صحیح دی. نو دا ثبت شو. وروسته له دې چې دا ثبت شي نو موږ تاسو ته دا PDF دا راخلاصېږي. په دې کې یو موضوع موږ نه پاتې شوه چې هغه دا د ریفرنس ویکینسي نمبر ورکړه ځای په ځای کول دي. تاسو څنګه کولی شئ ویکینسي نمبر په دې خپل کور لیټر کې ځای په ځای کې ډېر اسانه دی. راشئ بېرته همدې پوزیشن ته دغه برخه کپي کړئ. کله چې دا کپي کړه وینډوز R بټن ووهئ، رن خلاص کړئ، دلته دا پیسټ کړئ. د دې څخه وروسته راوځي دا کپي کړئ. کله چې دا کپي کړو راشئ دلته رن ته، دلته فقط یو سلش ورکړئ او دلته پیسټ کړئ. وروسته له دې کنټرول ټول دا کپي کې کټې کړئ، راشئ بس ته دلته شی کړئ، دلته پیسټ کړئ. نو دغه بس زموږ دې ته ډېر زیات منظم جوړ شو. نو دا موږ صف کړی، نور پکې ګوتې نه وو. راځو د دې اپلای ته لاندې راکېوځو. که چېرته تاسو په دې لینک کلیک کړئ مستقیم شاید په همدې صفحه کې خلاص شي. تر ټولو ښه خبر دا ده چې رایټ کلیک کړئ، اوپن لینک ان نیو ټب واخلئ.
منتظر پاتې شئ چې دلته ټپ خلاص شي. کله چې دلته دا ټپ خلاص شو نو که دا بس ولولئ نو ما پخواني معلومات دي خو د ټولو ښه موضوع دا ده ولې ویل ولئ دلته سبمیشن چې تاسو راشئ نو دغه مهمه برخه ده تاسو کولی شئ دلته ولئ خو اپلای دلته هم راغلی ده دلته هم راغلی او دلته اول سر کې هم ده نو دلته کلیک کړو. کله چې دلته کلیک کړو نو موږ نه لومړي سر کې ایمیل غواړي یا فرست نیم لاست نیم ټلیفون نمبر دا ټول غواړي موږ نه. نو زه ورته ایمیل ورکوم غواړم چې ته خپل ایمیل ورکوم. تاسو هم کوشش کوئ تل اپلای کوئ نو د شخص په خپل ایمیل کوي لږ منظم راځي پښتو نه رشاد احمد زید 208@gmail.com اول نوم ارشاد شو خادي کې دا پخوانی دغه لري نو کله چې دا پخوانی نه پوهېږم چې لري یا نه لري خو به ګورو که لري بیا دلته مخته نه ځي نو دلته بیا هغه نمبر هم وګورو که چېرته د هغه نمبر نه خپل نمبر به ورکړم تاسو هم کولی شئ خپل نمبر ورکړئ ورته. نیکسټ سټپ هم اوس معلومیږي دې کې دا صفر بیت تاسو لرې کړئ ځکه انوالډ شو. شاید په دې نمبر باندې مخکې جوړ اوسېږي نو ځکه اجازه یې دغه ورنه کړه زما په دې نمبر باندې پخوا شته. لیکو ښه 98 دا نمبر ګورئ دا خلاص شو. نو اوس دلته ځینې نورې پوښتنې مو نه کړي. هاو مني years of general experience do you have تاسو کولی شئ خپل مطابق هغه تاریخ ورته خلاص کړي. که لاندې لاړ شي البته منفي راځي موږ باید تاسو مثبت ورکړو. نو 10 کاله دا هم 10 کاله تاسو کولی شئ ولیکئ how many experience بس دا هم کولی شئ 10 انتخاب کړئ. په کومو for which position do you want to apply هر یو چې مشکل نشته کابل ننګرهار کاپیسا نو هر یو چې مشکل نه دی کاپیسا به زه انتخاب کړم. what is your education background بیچلر ډیګري او ستاسو د ایجوکیشن بیکګراوند چې شاید هغه بیچلر دی. نیکسټ دلته موږ نه سی وي غواړو ستاسو باید خپل سی وي اپلوډ کړئ. زه باید لاړ شم په دغه برخه کې دلته زموږ سی وي شته دی یو ځل چک کوم چې همدا دی که نه دی بلکل همدا دی. نو راځم دا کپي کوم بیرته دلته راځم اپلوډ وهم اپلوډ کې دلته د دې ادرس ورکوم یو ځل بیا هم چک کوم تر څو زه مطمئن اوسېږم. بلکل خپله ده او اپلوډ نو کله چې دا اپلوډ شوه بیا ورته سبمیټ وهم. نو دا شو زمونږ د جاب سټارټ اف د لینک لارې وظیفې ته اپلای کول. خدای دې وکړي چې تاسو ته ګټور تمام شي. بیا هم که تاسو کومه غوښتنه لرئ مهرباني کمنټ کې موږ ته ولیکئ تر څو موږ آینده کې ستاسو د غوښتنې مطابق یو لارښود ویډیو جوړه کړو. ډېره مننه.